ننګرهار میشتي په دې ولایت کې د غصب مخنیوي کمیسیون له کارونو خوښ دي. وایي هیڅ چاته باید اجازه ورنکړل شي چې امارتي او عام المنفعه ځایونه غصب کړي. ناصر سبحان الله خان وزیر چې د ننګرهار بېلابېلو سیمو اوسیدونکي دي وایي ولس د غصب مخنیوي کمیسیون سره بشپړ همکار دی او غوښتنه کوي چې دغه کمیسیون د ټولې هغه غصب شوي ځمکې چې لا نه دي راګرځول شوي راوګرځوي. په دې باندې موږ خوشحاله یو چې دا غصب ځمکې راوګرځول شي او ان شاء الله دې کې به سره موږ مرسته کوو په خیر سره او دا ښه کار ده چې وشي. نو دا ښه کار دی، دا کمیسیون جوړ شوی دا ډېر ښایسته کار دی او ښه کار دی، نیک کار دی. یعنی باید دولت ته جدي توجه وکړي چې دې شي مخنیوی وشي او دولتي ځمکې باید غصب نشي، دولتي ځمکو ته باید پاملرنه وشي. هغه کسان چې ښکیل دي هغې خلکو سره باید دولت جدي چلند وکړي، باید هغه ځمکې چې کومې ځمکې غصب شوي دي هغه ځمکې نه باید بیرته واخیستل شي ځکه دا بیت المال دی که نه. ننګرهار کې د غصب مخنیوي کمیسیون مشر مولوي محمد ولی محسن وایي د غصب شویو ځمکو په راګرځولو کې ولس ورسره پوره همکار دی او په خبره یې غصب موضوع کې د هیڅ چا فرمایش نه منل کیږي. موږ لګیا یو د ځمکو د تثبیت او تشخیص کوو او د خپل مرکزي کمیسیون سره خبره شریکو. نو ولسونه په دغه رابطه باندې اکثرو ساحو کې اکثرو ځایو کې موږ سره همکار دي، وخت په وخت موږ ته معلومات راکوي. نو ان شاء الله مخ په وړاندې روان یو. ننګرهار میشتي په داسې حال کې دغه کمیسیون سره د لا زیاتې همکارۍ خبره کوي چې له اختر څو ورځې وړاندې د دې ولایت درونټي سیمه کې د برېښنا ریاست 130 جریبه ځمکه چې هوټلونه، مارکیټونه او دوکانونه پرې جوړ شوي وو راوګرځوله.